ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د جلال آباد ښاروالۍ له لوري راټوله شوې 3 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته د درې نور ولسوالۍ ځایي مسؤلینو ته وسپارله. ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند دغه راز زلزله ځپلې سیمې له نږدې ولیدي او ځایي مسؤلینو ته په بېلابېلو برخو کې لازمې سپارښتنې وکړې. د جلال آباد ښاروال کاري بسم الله بلال وایي دا مرسته د جلال آباد ښار 9 ناحیو کې د 3 ورځني کمپاین پر مهال راټوله شوې وه چې د ننګرهار والي او نورو مسؤلینو په حضور کې د درې نور ولسوالۍ ځایي مسؤلینو ته وسپارل شوه تر څو زلزله ځپلو کورنیو ته یې ورسوي. د درې نور ولسوالۍ چې په دې کې هم زلزله شوې وه چې جناب والي صاحب قماندان صاحب امنیه هغه په شمول مونږ د ولسوالۍ ته سفر وکړو چې په دې کې تقریبا 4 ډمپ کمال چې په هغه کې مختلف قسمه مواد کې دي هغه ان شاء الله موږ ولسوالۍ ته تسلیم کړل. دې ترڅنګ 3 میلیونه نغدي پیسې چې د جناب والي صاحب په هدایت ولسوال صاحب ته موږ تسلیم کړې چې هغه خلک چې هغه ځپل شوي دي یا حقدار دي هغې ته نغدي ورکړل شي. د درې نور ولسوال مولوي عبدالله رحماني له زلمنو شو سره د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د شوې مرستې مننه وکړه او په نورو مرستندویو ادارو یې غږ وکړ چې د سرپناه برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. موږ سره تقریبا 10 لکه نغده مرسته وشوه. ضرورتونه فی الحال دلته چې ډېر اشد ضرورت دی هغه د خیمو ضرورت دی د کمپلو دی د دغه شیانو ضرورت دی. عبدالمالک چې د درې نور ولسوالۍ ستون کلي اوسېدونکی دی له دوی سره په شوې مرسته خوښ دی او له مسؤلینو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. زر راغلي خلکو او ننګرهار والي صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې په دې سخته شرایطو کې د زلزلې په حالت کې درې نور خلکو ته راغی او خپله یې د درې نور خلکو نه غمرازي کې هم شریک شو او درې نور خلکو سره لیدنه یې وکړله او موږ ته د نورو بخښونو په هغه کې د موږ ته هر څه راکړي دي او مرسته موږ د خیمو ته ضرورت لرو چې بعضې خلکو ته خیمې نه دي رسېدلې. اوس زلزلې جټکې راځي خلک ټول پټو ته کته شوي دي هلته پټو کې دا خیمې ولګوي. د درې نور ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی یوسف جان بیا وایي د زلزلې د ټکانونو له امله خلکو خپلې مینې پرېښي او شنه اسمان لاندې ژوند کوي. نوموړی له مرستندویو ادارو غواړي چې د سرپناه لپاره د خیمو برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. درې نور خلک چې دي بالخصوص نن ورځو کې د زلزلې ځپلې دي خپریمانه 90% کورونه خراب کړي تخریب کړي دي او سرپناه د سخته ضروري درمل د ضروري نغدي مرسته لري. بالخصوص د ژمي را روان دي چې د ماشومان او مشران چې یعنی عمر نه پوه خلک دي او ژمي را روان دي بارانونو موسم دی ډېر سخت دی یخني سره مخامخ کیږي د کورونو جوړولو ته ضروري لري خلک چې ټورونه بیرته اساسي ډول ورغول شي. د یادونې وړ ده چې ختیځو ولایتونه 2 ورځې وړاندې شدید زلزلې ولړزول چې پایله کې 2215 تنه شهیدان شاوخوا 4000 ټپیان او په سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل.